د فیثاغورس د قضیې مطابق زه غواړم څه نور مثالونه هم تاسو ته کار کړم. بیا هم قایمه مثلثونه دا کوږ راغی. ډیر ښه زما رسم ډیر ښه سوی، ما فکر نه کوو داسې. ښه د یو مثلث ده 90 درجې دغه زاویه لري. فکر وکړئ چې مثلا دغه بی زله ده، دا د ای زله ده، او هم د 90 درجې د مقابل زل چې دی دا سی یا وتر دی. ښه تر ټولو لوی او تر ټولو اوږد زل د دې مثلث هم دا وتر دی چې د 90 درجې د زاویې مخامخ دی. اوس زه غواړم په دې کې څه قیمت ګذاري وکړم. مثلا تاسې فکر وکړئ که زما دغه قاعده مثلا اووهی سانتي متره تاسو نیسئ هر چې مو چې زړی، او بی هم یا دغه ځای هم شپږ وي، نو اوس تاسې د فیثاغورس د فرمول په واسطه دا سی پیدا کوي. ښه موږ پوهیږو چې د وتر مربع مساوي کیږي د دواړو زلونو، د دواړو قایمو زلونو د وتر مربع د مجموع سره، یعنی ای مربع وبخئ د مربع د مجموع سره، ای مربع جمع بی مربع. ګورئ د دواړو زلونو د مربع د مجموع سره دغه وتر مربع مساوي کیږي د همدې سره. راځئ چې قیمتونه وضع کړو. ګورئ سی مربع زه خپله لیکم، سی مربع زه خپله لیکم، د ای مربع پر ځای قیمت اچوم و مربع جمع د بی پر ځای هم قیمت اچوم شپږ مربع. د دې ځای هم تاسې پوهیږئ چې و مربع کیږي څو؟ 9 او شپږ مربع کیږي 14. ښه 9 جمع 14 مساوي کیږي د 15 سره. اوس نو دغه سی مربع مساوي کیږي د 15 سره. د دې لپاره چې دا مربع خلاصه سي زه دوار طرف کې جذر نیسم او سی مساوي کیږي د جذر مربع د 15 سره. دغه 15 عدد چې دی دا داسې کوم فاکتورونه کوچني نه لري چې دا په هغې باندې وویشم بیا هغه دواړه د جذر څخه وباسم. نو اوس ما قیمت سی ته پیدا کوي چې دا مساوي کیږي د چی شي سره؟ د 15 د جذر مربع سره. ښه دا یوه برخه وه. راځئ چې یو بل مثلث هم کار کو. فکر وکړئ چې دغسې یو بل کوچنی مثلث زه لرم، صحیح ده، چې په دې کې هم ښه وبښئ دا زله باید داسې نه وي، داسې قایمه زله وي. ښه دغه چې ده دا 90 درجې ده، دا وتر راځي او دغه نور زلونه دي. نو ښه تاسې فکر وکړئ که دا بی دا ای او دا هم سی وي، د دې ځایه هر یو ته زه قیمت ورکومه. که دغه ای زما مساوي د 3 سره سی او سی مساوي د 10 سره سی، نو بی مساوي د 2 سره کیږي. اوس عین شیان دي. ګورئ زه لیکم سی مربع مساوي ای مربع جمع بی مربع. د هر یو پر ځای قیمت اچو، صحیح ده. دلته لیکو سی مربع پر ځای چی شی قیمت اچوم؟ 10 مربع مساوي د ای پر ځای هم قیمت اچوم 3 مربع جمع بی مربع خپله چې معلومه نه ده. اوس دغه زل معلوم نه ده. اوس د دې ځای دا کیږي 100 مساوي 3 مربع 9 جمع بی مربع. دواړه طرفونه که موږ 9 منفي کو، نو د دې ځایه بی مربع مساوي کیږي د 91 سره، او خپله بی مساوي کیږي د 91 د جذر مربع سره. چې تاسې پوهیږئ د 91 جذر مربع هم داسې کوچني فاکتورونه نه لري چې زه هغه وویشم او بیا د جذر څخه وباسم. نو په همدې باندې به قناعت وکړو، صحیح ده. دغه مهمه برخې وې چې ما تاسې ته تشریح کړي. اوس زه تاسې ته یو څه نوي خبرې په دغه یو څه نوې خبرې په دغه مثلث کې تاسې ته ښیم چې هغه ډېرې زیاتې مهمه دي. ښه تر دې ځایه خو دا خلاص و. اوس څه کوو؟
اوس به زه تاسې ته یو بله موضوع تشریح کم. په همدې قایمه مثلث کې دلته تاسې وګورئ که موږ دلته 90 درجه قایمه مثلث ولرو دا یې 7 تر وي. صحیح ده. یوازې د قاعدې دغه اندازه یې 15 موږ ته راکړي. صحیح ده. او یوازې یوه درجه دغه درجه چې غیر قایمه زاویه ده دا یې موږ ته 45 راکړي. اوس موږ څنګه کولی سو چې دغه مثلث په ښه توګه وپېژنو څه څومره دی. نو راځئ اول زه دغه مثلث یو څه تنظیم کړم چې ښه زما د تشریح سره منظمه راسي. ښه اوس دلته تاسې ګورئ چې موږ یوازې یوه زاویه او یوه هم زله لرو. اوس زه غواړم تاسې ته دا ووایم چې کله موږ د یو مثلث دننه زاویې یا داخلي زاویې هغه کوو جمع کوو یا هم موږ محاسبه کوو نو باید پوه سو چې په داسې مثلثونو کې څو ډول مثلثونه موږ لرو. یو ډول چې دی هغه د 45 بیا 45 او د 90 درجې مثلث ده. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې دغه مثلث داخلي زاویو مجموعه باید یو مساوي د 180 سره سي. نو که دې ته زه مثلا x نوم کېدم دې ته y نوم کېدم او دې ته w نوم کېدم هرې زاویې ته نو x جمع y جمع w مساوي د 180 سره باید سي. دلته تاسې پوهیږئ چې یوه درجه 90 ده یوه درجه 45 ده او بله معلومه نه ده. دا باید مساوي د 180 سره سي. د دې ځایه 45 جمع 90 کېږي 115 فکر کوم همداسې یو شی کېږي. ښه دا جمع w مساوي 180. د دې ځایه تاسې پوهیږئ دواړو طرف نه موږ 115 منفي کوو نو w مساوي کېږي د څو سره د 45 سره. ښه اوس دغه درجه هم 45 سوله. په داسې مثلثونو کې په دغه ډول مثلثونو کې د دواړو هم درجه زاویو غیر مجاور اضلاع لکه دغه دواړه دا وتر ګورئ د دوی په منځ کې غیر مشترک اضلاع دغه وتر د دوی دواړو 45 په منځ کې مشترکه ده. تاسې پوهیږئ که نه. خو دغه ضلع او دغه ضلع د دې دواړو زاویو په منځ کې مشترکه نه ده. دا غیر مشترک اضلاعوي دي دا ټول یو شان وي. که دا 15 نو دا هم 15 دي. صحیح ده. اوس موږ کولی سو چې دغه وتر پیدا کړو. نو د دې ځای لیکو چې سی مربع مساوي کېږي چې وتر دی د 15 مربع جمع 15 مربع سره چې سی مساوي کېږي د 25 جمع 25 سره او بالاخره سی مساوي کېږي د څو سره د جذر د 50 سره. او که موږ دا د جذر څخه وباسو نو زه دا د 2 ضرب د 25 په شکل لیکلی سم دننه د جذر. که دا د جذر څخه وباسم نو سی مساوي کېږي 15 د جذر څخه بیرون چې دغه 25 جذر مربع ده او 2 په جذر کې. نو د دې ځای تاسې دا وتر هم لاسته راوړ. کومه مهمه خبر چې زه بیا غواړم تاسو ته تکرار کړم هغه دا ده چې کله موږ په یو مثلث کې که نه چې هغه د 45 90 مثلث وي. صحیح ده. طبعا یو قایمه مثلث دی. صحیح ده. دا یو قایمه مثلث ده. نو د دوی دوه زاویې چې کومې یو بل سره مساوي دي لکه دغه دواړه w او y چې دي د دوی غیر مشترکه اضلاع وي. ګورئ دغه ضلع او دغه ضلع که دا د a ضلع وي دا د b ضلع وي دا هم د c ضلع وي. دغه د A او د B ضلع چې دي دا غیر مشترکه دي. دوی هم سره مساوي. که A درکې نو B عین شی ده او که B درکې A عین شی ده. خو دغه وتر چې دی دا د دوی په منځ کې یو مشترکه ضلع ده. ګورئ هم د دې 45 سره او هم د دې سره ارتباط لري. نو کومې مهمې خبرې چې ما تاسو کولې هغه اول دغه وي
چې د دوی د داخلي عضلاو مجموعه سل اتیا ده. بل دا مثلث د 45 90 مثلث ده. او بل دا چې د دوی غیر مشترک عضلاوې د مساوي زاویو تل مساوي اوسي.